اشرف غني سره د جهادي غلو د جنجالونو اصلي کیسه رسوا شوه. مرتضوي وایي جهادي مشرانو د څوکیو پر سر غني سره دښمني کوله. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ولسمشر محمد اشرف غني پخواني ویان او فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یوې تازه 45 دقیقې مرکه کې د پخواني جهادي مشرانو او ښاغلي غني ترمنځ ژورو اختلافي ټکو ته اشاره کړې. مرتضوي ویلي له 2014 کال وروسته د ښاغلي غني او پخواني سیاسي او جهادي مشرانو ترمنځ د اختلاف ټکي د قدرت ویش و. مرتضوي ویلي وروستیو کلونو کې هیڅ سیاسي اجماع شتون نه درلود. غټ دلیل یې دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني د اساسي قانون په چوکاټ کې د قدرت د ویش غوښتنه، خو سیاسي او جهادي مشرانو تل پر جزیره‌ای حکومتدارۍ او اقتدار باور درلود چې اختلاف د همدې مسلې زمینه مساعده کړې وه. همدا شان جهادي رهبرانو له فرصته استفاده ونه کړه. د ښاغلي مرتضوي په وینا له جهادي او سیاسي مشرانو سره د ولسمشر غني په هره ناسته کې هغوی ګیلې او نیوکې کولې. ولسمشر غني به سیاسي او جهادي مشرانو ته ویل چې تاسو د نیوکو او خبرو پر ځای د بحران د حل لپاره کتبي طرحه راوړئ، خو برعکس د رهبرانو به د طرحې له وړاندې کولو انکار کاوه او عملي اقدام یې نه کاوه. د ولسمشر غني پخواني ویان او فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې محمد اشرف غني کله له هیواده ووت وویل وروستیو 20 میاشتو کې د افغانستان د سقوط اړوند اکثریت تحلیلونه یو اړخیز دي. هر څوک هڅه کوي چې د سقوط پړه پر یو کس یعنی غني واچوي. ښاغلی غني وروستی نفر و چې هیواد یې پرېښود. تر ولسمشر وړاندې یوه ډله جهادي رهبران په یوې ځانګړې الوتکه کې پاکستان ته ولاړل. ځینې له بلخ ولایت او ازبکستان ته او لومړی مرستیال په شمول یو شمیر بیا بل مرتضوي هغه تورونه هم رد کړل چې ګینې ولسمشر غني د واک انحصار ایجاد کړی و. هغه وویل 50 سلنه واک له عبدالله سره و، 10 وزارتونه په برخه شوي و، ان د وزیرانو شورا مشري هم کوله. ښاغلی مرتضوي وایي د افغانستان رهبران به چې څوکۍ له اشرف غني سره نږدې نه وي ایښې، مجلس به یې پرېښود او د ارګ له ماڼۍ به ووتل، چې په ورته وخت کې یو جهادي رهبر له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره له خپل لوري نوي کسان ارګ ته معرفي کړي وو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.